منګه د وخت کې د فلم ملنګي په لوکیشن باندې یو او دا فلم چې کوم دی سید تاکالی لیکلی دی او ډایرکټر چې کوم دی شاهد عثمان دی. په دې فلم کې چې کوم دی موږ سره ډېر ښه آرټسټان دي. دویم دا ده چې شاهد خان دی پکې او ما پکې اصل غونډه کار کړی دی او خالد یاسمین ده خو ممتاز ریف صاحب دی خو دا ده چې دې کې نوې کل چې کوم دی زمونږه چې هغې کې اصغر چیمه هغه پکې مین د ویلن رول کړی دی او ډېر ښه کړی دی او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه دې فیلډ ته راغی. अच्छा सनम ये बताइए जो जिस फिल्म के सीट पे हम मौजूद है जो शूटिंग चल रही है उसका नाम क्या है? मलंगी. मलंगी. और इसका डायरेक्टर कौन है? शाहिद उस्मान. शाहिद उस्मान साहब वाकई एक अच्छा खासा डायरेक्टर, उसके क्रेडिट पे बेशुमार सुपर हिट फिल्म मौजूद है. कैसा महसूस हो रहा है फिल्म के सीट पे मौजूद, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क़दरमनो मुराद अली कटलंगी मा द परवास टीवी लखवा او نن موجود ما په مانسیره کې د یو فلم په سیټ باندې چې د دې فلم نوم دی ملنګي. د دې فلم هدایتکار دی شاهد عثمان صاحب او د دې رائټر چې کوم دی هغه سلیم مراد صاحب دی او مکالمې سید تاکالی صاحب لیکلي دي. د دې فلم ریکارډینګ ډېر په تیزه سره روان دي. تاسو کتل شئ ګیر چاپیره ریکارډینګ شروع دي، خلک ټول ټیکنیشن ټول کسان مصروف دي. قدرمنو د دې فلم په کاست کې شاهد خان، خالد یاسمین، نیلم ګل، سدرا نور، طارق جمال، سنم خان، بشرا کول، ممتازیب، تواب سرحدي او د هیروین د کردار لپاره یو نوې جنې اداکار ادا چودري کاست کړې شوې ده چې ډېر زبردست او ښکلې پرفارمنس یې کړی دی. قدرمنو د دې فلم یو خاص خبره ده چې په دې کې په وړاندې ځل باندې یو نوې اداکار اصغر چیمه به طور سولو ویلن کاست کړی شوی دی. اصغر چیمه یو معروف سوشل ورکر دی او د دې نه مخکې هم هغوی په بېشمېره ټیلی فلمز کې کار کړی دی چې په هغې کې ما په دې جنت کې فریق ده، حسنین یو قاتل، شهید، داغ د جدایۍ، سوي سپوږمۍ، اوران کور، کچه کنډولې او نور ډېر بېشمېره ډرامې شاملې دي. خو په فلم کې به طور سولو ویلن د اصغر چیمه دا فرست انټري ده. قدرمنو په دې فلم کې اصغر چیمه د خپل فن داسې مظاهره وکړه، داسې اداکاري وکړه چې د فلم د ریکارډینګ په دوران کې په سیټ باندې یو معروف پروډوسر او لیکوال سید تاکالی هغه ته د خپل نوی فلم سره جوړه کې د کار کولو آفر وکړو چې اصغر چیمه قبول کو. د دې فلم ریکارډینګ به انشاءالله ډېر زر شروع کیږي. همدغسې د اصغر چیمه په شکل کې فلم انډسټري ته یو نوی اداکار میلاو شو. کوشش به کوو چې د فلم د هر کریکټر سره دوه څلور خبرې وکړو. قدرمنو دې وخت کې زموږ سره د پښتو د فلم انډسټري یو ډېر سینیر اداکار، زموږ یو ډېر محترم، یو ډېر قابل قدر اداکار طارق جمال هم موجود دی. دوی سره خبرې اترې کوو. ماما څه به وایې د فلم په حوالې سره؟ فلم په سیټ باندې موجود یو مونږ یو خو ډېر جهان مننه ستاسو د پرواز ټي وي چې تاسو راغلی په دونه لوکیشن پسې. منګه دې وخت کې د فلم ملنګي په لوکیشن باندې یو او دا فلم چې کوم دی دا سید تاکالی لیکلی دی او ډایرکټر چې کوم دی شاهد عثمان دی. په دې فلم کې چې کوم دی موږ سره ډېر ښه آرټسټان دي. دویم دا ده چې شاهد خان دی پکې او ما پکې اصل غونډه کار کړی دی او خالد یاسمین ده خو ممتاز ریف صاحب دی خو دا ده چې دې کې نوې کل چې کوم دی زمونږه چې هغې کې اصغر چیمه هغه پکې مین د ویلن رول کړی دی او ډېر ښه کړی دی او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه دې فیلډ ته راغی. دغسې چې کوم دی وقارجاني دی هغه هم پکې یو کرکټر کړی دی، زما د زوی کرکټر پکې کړی دی. نو دا فلم به انشاءالله چې په 11 اګست باندې لګي په پکچر هاوس سینما کې. نو کوشش کړی شاهد عثمان چې هغه دا نوی ټیلنټ مونږ خو یو زاړه که نه مونږ زاړه شو دا بیړه تاسو خو یو اکیډمۍ درجه لرئ، تاسو چې نوي کسان کار وکړي زده کړه نه بس ماشاءالله دا نوي کسان چې کوم دي دوی بس د کور نه زده کړي راغلي. خو زه خوشحاله یم چې یاره دا نوي کول راغی دې طرف ته ځکه چې دا بیړه یې مونږ دې ته پورې راوسته او
دعا ده ورته زمونږ چې دوی مخکې لاړ شي او په ترقۍ شي. یو جهان مننه. قدرمنو د کم فلم په سیټ باندې زه موجود یم د هغې فلم سیکنډ هیروین زما سره موجود ده چونکہ هغه اردو سپیک تا تھوڑا ادھر ہو جائیے. ہاں صحیح ہے ابھی چونکہ هغه اردو سپیک تا دی وجہ هغې سره په اردو کې خبرې کوو. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. آپ کا نام؟ सनम. सनम. अच्छा सनम ये बताइए जो जिस फिल्म के सीट पे हम मौजूद है जो शूटिंग चल रही है उसका नाम क्या है? मलंगी. मलंगी. और इसका डायरेक्टर कौन है? शाहिद उस्मान. शाहिद उस्मान साहब वाकई एक अच्छा खासा डायरेक्टर. उसके क्रेडिट पे बेशुमार सुपर हिट फिल्म मौजूद है. कैसा महसूस हो रहा है फिल्म के सीट पे मौजूद? माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है. एंजॉय कर रही है बस यार. फिल्म बारह के क्या बात है यार. फिल्म फोटो में खजूरी की करा कि उस्मान से पे दुम रखवारी कई दुम रखवारी बचीमा वाली दे के इंशाल्लाह चीमा देखा करेक्टर दे और लाजिमी बड़ा फिल्म गोरे वली लाजिमी पे गोरे ची दमंग और रोड पर टिकार करे दे और आगनुन दे चीमा और अगर बार बे लाजिमा गोरे यार का क्या बात है यार. अब परुंदा से सीनियर को कसम पकड़े च हमारे जब पॉप जन से पदी खुशाले के यो खमस डांस हो कम डांस टिक टक टिक टक टिक टिक टक टिक टक टिक टक टिक 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 टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक मलंगे जिंदाबाद. असली तर सो आहे मी अशी खबर करू पाहिजे कथा तुमच्या सूर पती कुछ 12 में रोडर पर की खबर ये मतलब दादा से अल्लाह ताला मेरा बाने छुए दे मन बने जमाने बाने रहमतुल्लाह रा प्रे फोटो जमा उम्मीद है तुम फिल्म मेरा था सुपर हिट है अल्लाह पाक सीधा बारान हो रही ओ बस तो मन फिरे के नाल की भोग मौसम दे रहमत रा कम जमे चावल आ रहे लेकिन के गमुन को जंगरा हो रहे नाटी दुनिया बस तरफ कोई पैसा ना जंगरा हो पैसा मुंशरम इसका नजर रहमान बाबा ने मेरी पैसा देखिए ये नई कैरेक्टर या उस्मान से दादर फर्स्ट स्ट्रगल ना और इंडस्ट्री का ये नई अलग जरूरत था यो नंबर देख लो और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूं कि अलग उस्मान तो मेहनत करा दे चलो शामके वो जाके राइटरान और दूसरी कोई बतावन करा इंशाल्लाह बेहतरीन फिल्म जरूर अचीव करी दुआ मदी अल्लाह का इज्जत قدرمنو د فلم ملنګي په سیټ باندې موجود و ریکارډینګ دی په تیزه سره روان دي په دې فلم سره ډېر ښکلي ښکلي آرټسټان دي شان دي ممتازیب صاحب دی شاهد صاحب دی رحمان لهرا دی ټول ډېر سینیئر اکټران دي شاهد صاحب هم سره ولاړ دي فایټ ډایرکټر دی فلم دی شاهد صاحب څه وایي فلم په حواله سره زمین ان شاء الله به فلم باندې دی لګیا دې فلم کې سولو ویل نو څه به وایي نو کس مطلب دې ځانې د زموږ ممتازي صاحب دی او د تمام سره علي صاحب لا ټول سپورټ کوي او ډېر ښه کار کوي په دې ټول د مال نه راځي پښتو حقیقت راځي ما څه کوي نو ټول ځانې واقعي دا چې کله موږ دا څنګه یاتران را خوبیم می‌کنیم. بهترین اکتری انشالله دست می‌گیریم که سعی کنیم غریب بودیم. دامون کنیم آباد دست می‌گیریم. بکار این نمی کسان باشی. دیگر ضروری دی. دا موسیقی و موسیقی ساز داریم. شان کسان کاری. جب کسی دیگر داریم. جدا به جای سوار. خالی نیست. آدم ایت نیست. بس چیما سر داد بس نور سر داد نور داد نور داد نور سلسله روانی بکار الله خاص داد شای سال مندی کرد چیما سر یا زمین چیزی احترام میکنه زمین فلسفه اندستری د ممتازه فیلم یا غلط زمین کاری نوشته است
دا وایي چې موږ د کوم خرڅه کې او د دغه لاته دي چې ما ته څه دا څه څنګه سره دي څنګه دا فلم څه ما د صفات یو بل ما غانه هغه فلم او د غرو ما نه څه چې دې غانه نو وایي دا هغه نه زیاته دا د موزیک نه او درز دې کوم دې زیاته کوم خلک درز دې کوي هغه لپاره چې دې زیاته دي او کوم خلک دا یې کوي موزیک دې کوي ان شاء الله خلک چې هغه په کاهي او کوم خلک چې کاهي په فلم ممتازه دي هغه هغه په ان شاء الله هر مساله لپاره دا څه په دې په فلم او دا به هغه باندې ودوځي نو ټیمپو دې راځي دا ان شاء الله دا فلم به ان شاء الله په 14 اگست باندې ریلیز کیږي نو تاسو به ضرور ګورئ